د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د ایران بحري او هوایي ځواکونه سخت زیانمن شوي او ډیری مشران یې وژل شوي. هغه دا هم ویلي چې د ایران د انقلابي ګارد د قومندې سیستم کمزوره شوی. Tonight, Iran's navy is gone. Their air force is in ruins. Their leaders, most of them, terrorist regime they led, are now dead. د ایران بحري ځواک له منځه تللی، د هغوی هوایي ځواک ویجاړ شوی، د هغوی ډیری مشران وژل شوي. د اسلامي انقلابي ګارد د قومندې سیستم له سختو زیانونو سره مخ دی. زموږ دښمنان ماته خوړلې او امریکا بریا ترلاسه کوي. په همدې حال کې د ختم الانبیا مرکزي قرارګاه ویان ویلي چې د ایران د پوځي ځواک او تجهیزاتو په اړه د امریکا او متحدینو معلومات نیمګړي دي. هغه زیاته کړې چې د ایران پراخې او ستراتیژیک وړتیا تر هغې ډېرې دي چې د دوی دښمنان یې فکر کوي. همان گونه که گفته بودیم به دشمنان آمریکایی صهیونیستی اعلام می‌کنیم اطلاعات شما از توان و قدرت نظامی و تجهیزات ما ناقص است. از ظرفیت‌های بسیار گسترده و راهبردی ما هیچ چیز نمی‌دانید. امید نداشته باشید که مراکز تولید موشک‌های راهبردی، پهپادهای دوربرد تهاجمی، سامانه‌های نوین پدافند هوایی و جنگ الکترونیک و تجهیزات ویژه ما را نابود کرده باشید که با چنین تصوری عمق باطلاقی که در آن خود را گرفتار کرده اید را بیشتر خواهید کرد. مراکزی که به تصورتان هدف قرار داده اید ناچیز بوده و تولیدات راهبردی نظامی ما در نقاطی صورت میگیرد که به هیچ وجه از آن اطلاع ندارید و هیچ وقت دستتان نیز به آنها نخواهد رسید. زحمت شما را کم میکنیم مبنی بر اینکه موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات راهبردی ما را نشمارید، چون قطعاً به خطا میروید و به جایی نخواهید رسید. له دې سره سم ډونالډ ټرمپ د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې که ایران اټومي وسله ولري نو کولی شي خپل بریدونه او فشارونه د اټومي ساتنې تر سیوري لاندې ترسره کړي. ټرمپ ټینګار کړی چې هغه به هیڅکله دا حالت ته اجازه ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران سره د امریکایي وسلو د جګړې په دوام کې د ایران بې پیلوټو الوتکو په کارولو سره د اسرائیلو پر پوځي تاسیساتو تېره شپه پراخ بریدونه ترسره کړي. د ځینو راپورونو مخکې ایران مخکې هم د ډرون بریدونه ادعا کړي چې پکې د اسرائیلو پوځي اړې، استخباراتي مرکزونه او نور هدفونه شامل وو.